سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. درنو مینوالو سید محمد سنگین صاحب را سره ناست. سید محمد سنگین صاحب ته بلنه ورکوم چې یو خوږ ترنم راته ووایي. سید محمد سنگین صاحب یوه ترانه ده، هغه به تاسو ته ووایم. ارشاد موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي. کښېنه په مورچل کې دریا خان غوندې جنګ وکړه، د اسماعیل خان و خوشحال خان غوندې ننګ وکړه، د اسماعیل شاه و خوشحال خان غوندې ننګ وکړه. موږ د پیز محمد غازي د نایت لا خان بچي، موږ د پیز محمد غازي د نایت لا خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي. دا د محمود غزنوي تاریخ زیبا ساته، ته د شهاب الدین غوري پښتو په وینا ساته. دا د محمود غزنوي تاریخ زیبا ساته، ته د شهاب الدین غوري پښتو په وینا ساته. که د صمد خان بچي، که د باچا خان بچي، که د صمد خان بچي، که د باچا خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي. راسه چې تاریخ نن د امان الله غازي وایو، د امیر حبیب الله خان ننګ د توریالي وایو، د امیر حبیب الله خان ننګ د توریالي وایو. که د شیر شاه سوري، که د ایوب خان بچي، که د شیر شاه سوري، که د ایوب خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي. تل د دې زمرویو توریالو شمله ساده ساته، ته سید محمد سنگین پښتو سره وفا ساته. تل د دې زمرویو توریالو شمله ساده ساته، ته سید محمد سنگین پښتو سره وفا ساته. که د عبدالله خان غازي، که د نادر خان بچي، که د عبدالله خان غازي، که د نادر خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ په ننګ غیرت باندې ټینګ د شیر افغان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي، موږ د احمد شاه بابا، موږ د میرویس خان بچي. واه ډېر ښه سنگین صاحب، ډېر ښه. دا و محترم سید محمد سنگین صاحب چې په خپل ښایسته ترنم یې ونازولو. د ده نه یو جهان مننه.